سلام علیکم. وعلیکم سلام. ته خو بیا خرشېږي ولې؟ خشېږم منم زما ټول ودونه وکړل بچي دي دا چې کومې کونې ودان دي دا د مازدیګر کې سودا چې کومې ګوتې نیولي او زه لکه لیونی ځم او د بازګور کور ته کاټنه کېږم. نو د همزولو دا داګان دې د کار دي، میندې د کار دي، کورونه یې ډک دي، ځکه یې ودونه وکړه. ستا په کور کې خو میږې نه سپېره کېږي. دادا ته دې وګوره هغه دی لکه د کوترې یو به ته غوره غوره کوي، نه کوټې ته راځي چې ما څه سلام مسلات وکړي، ستا غم وکړي، د ډوډۍ غم وکړي. زه چاته ویم؟ خان چاته وې همداسې کار یې که نه وایي بیبي ما له باقي واده وکړې که نه د خدای وګورې دا کوي به ته به یې شرملو شرموم. هغه خو تا مې شرمولی او دادا دې مې شرمولی، نور یې نه شي شرمولی د دې نه. زه یې دله نه شم کولی، زه له په څوکم زاړه هډوکې خرڅ کړمه باقي. زه خو تېل به راوړم او دغه ته پرې روټۍ پخې کړم، دغه ته به کوم دي هر څه وکړم او خلکو ته وایم چې زما واده دی خو جینۍ مې نشته دی. تا شرموم. د چې کار وکړه د خاورو تېل راوړه، په دادا دې م واړوه او په ځان یې م واړوه او ځان ته ګیلې ووښې او لوګړه کوي په ځانونه. ما مه شرموه. تا دې ته ویم چې خلک بیا وایي چې زما قبر رایي چې مور دې بل واده وکړو. ستا قبر له به د خیره خلک نه درځي چې ته یو پېره لوګړه شویرې به دې م څوک نشي راټولولی. دا پېغور هم درته څوک نه کوي. ځه نو ولې بیبي ما یې واده وکړي زه پېره کوم دا واده بارت په تا خو نه دي. یا بچې نو خپل بچي به دې د دې غاښونو نه بېرېږي. وایي بچې دا چې دې خپل بچو نه به بچه به نشي اخیستی. نو څنګه یې دله وکړم؟ دا خو قربان چې ما جواب یې وایه نو ځکه بهر ووتل. نو ما خو به منې کولې خو نه منې کېدې. ښه دی چې دا لوښی د نڅاس شو چې کار وکړه دادا له دې ورشه او په خپله ورته ووایه ما له واده وکړه. زما څه کار دی؟ پرونه چې کوم یو کسان راځي ما دې هغه ځای کې رانه چې کوم دی یو زیارت جوړ کوي ماشومان چې کوم دی ساټه وي هغې ته به ښه کېږي نو د دې ته یې پاتې شوم. ستا خوله څټله نه خوړلو له جوړه ده. چک دې ونه وی ماشومان نه. راځه مازغره له مه خرابوه. واده راله ونه کړې ښه راځه راځه. زما دادا ته ووایه یار مالول باقي دې جوړ شي خو ما یې واده نه کوي. نن ورته خبره کومه یا به دله واده وکړي واده ونه کړو راځه د دوی دا ګپ خو به خراب. د مټ نه چې وزرې وسوځي په ځای تعویږ قشن د غونډه تعویږ خو زما د واده ورته غم نشته یو. ای به دادا دې دی هغه کو وزرې وي او خو نه وي د هغه عادت لکه د سپي په لکۍ پسې تاویږي. هغه تاویږي که نه که خدای پاک یې یو ورځ باندې ته وکړي. واه دا درنه چغا در شاهین په شان روت سترګې او دا سوګدار برې واه ملک سلطانه ده پنجرې اوسېدونکي خو څوک هم سپکو ټوټو سره مې تعلق دی. په ډېران جګړه په شلتالو جګړه په بینډو جګړه مړه دا اوس خبرې دي. خلک پرېږده خو ته شیشې ته ګورې چې هغه نن پنن څه شو. انن پنن ای انن پنن خدای دې بېخته راجولي د خرې وباسته چې دې څه شو. دا سړی څه شو؟ نن پنن تا به ما له خدای په ګوتو نه راکوي. ګورې دې شان ته ورشه دې کوم پتلې راشه. دغه د پکنه بچکې د شروع کړي دي. السلام علیکم مالک صاحب. وعلیکم السلام. داسې چل کوو بازار ته ځو چې دې خپلم د سپرینګ والا مودې یم ځکه چې یوه داسې تفتي مشر دی بله مغرب ته تفتي. دا راته ووایه چېرته تللی وې؟ ماته پیر محمد نیک نوم د پلار هغه خیرات و هغې له ورغلی وم. صدر صاحب صدر صاحب ښه ټیک شو چې راغلم دې واغېشته که نه نو معاف مې کړې. داسې کار ما درېشي لېږلي دي غنم بې والي زه چې ځو چې د غریبانانو خلکو له دې د خپل زکات ورکړو. بلکل مې خوښه ده ملک صاحب. شابه ته ګېټ کړو به زه ګاډی راغواړم شابه. وایي د سره خلاص شي بیا ګېټ کړو که شابه یاره دوسي دي الا واه 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 واه. یاره ویم ښځې په یو دوه کریان کړی یم. وایي څه چل دی؟ دې زلمې بله ته نیغ نیغ ګوري ورته وګوره زلمې دې مې ورسره ناست دی. دا د ښکاري لکه چقاړه ګوړه. دا خبرې مه کوه که نه د خدای ظالم هغه زما ډېره خوښه ده. تا ته په خوښه کړې وه؟ نو په خوښه مې کړې نه وه. وایي دا ته جوړ ستا په دې کور کې توتي موتي مشین جوړ شوی. ویل دا داسې نه وه دا دونه ښکلې وه چې کلي به تماشې نه راته. بس هر څه چې خو نه مې ده خوښه په دې کور نو ستا به څه خوښوي ستا خو بنده ستا به څه خوښوي. هاو بله خبرې خوښه مې خوښه جون تېروه جونو لبن کده کده. راځه کېنه کېنه پکه ده. اوره خوا چې جینۍ یو دې رانه ځای نیولی دی بل هر وخت لکه د کوتر غوره غوره دې خېږي او ورته جوخته ناست دی. ویم شکر وباسه چې د کوره مې نه ایستې. ما به څنګه د کور وباسې دا زما کور دی
ته به ما د پور وباسې او ته ناست دې او دا ما ته داسې خبرې کوي خیر دې مسونه کنه څه کوي ولې وځه دې ته وایي وځه دا په ما راختې ده آرام کړه ستا دور تیر شوی زما دور دی دا دور تېر شوی دی. ور دې خلک ټول عمر کړیا چوي لکه خرچ مج منه کچولي ته ما ته وایې کنه دا تاره نه مخ نه جوړ کړی څه وی جوړ کړی پاک مې وخورم ځوان دی خرۍ به دغه چا نجابت به کوي چې کله بوډا چې په خپله به کړي هذا بري دا خبري بیا بیا سړی بد ښکار ته يا ولا بس ما مور ته کړی وي زه جلو شو زه نن کوم هو مې ته مور ته تلی ای به خیر دی وګوره هغه چې د مخ نه بیلچه ساده په خپله پرې تیار شولې تبخیږي ما بخلي لاس کې راګي دا خو به ما ته ما قهر اختش د پښتون يمكن پر خبرې دي خبره کوه دا پښتون دی خبره دادا دې پښتون دی اوس ته خبره وکړه څه دې ویلې کنه پښتونه نشه دادا چې خبره سره کوم نه رونی سم د یو طرف یې راونیسه تا واده کړو کنه خوشاله وي الحمدلله بلکې یو کو بیا خوشاله شي بیا خوشاله ما زه سره نه سړی چې مال لا یو نه کې نو تعالی حکم کنه تعالی حکم ته مې کړی کړی او خانه مې کړی دا مور دې مخامخ ته وای خدمت وای سوق هغه یې ما ته ګیله دا وکړه کنه اور را خاره شو چې کته مې نه وایي خو چې بل کس لاړ شم شاباش دا خبره ده دا اوس ته ګاډي وړي چورو ګاډي وړي شروع نه هغه ما ته واسه کنه سلام کړم کوي درو شو واده مې کنه وی شرمونو ما ته خیر دی ګلونو واده باندې کنه نوم خو د تخویلې شرمونو دا خو ورته دیم د مینې نه وي څنګه دې خبره پیدا واده بچی په مال بس نیټه له بدل شو خو زموږ خبره بدله کړه څنګه من خلومبي ملک سره سلاکو نو بیا واده کېدن کو انا څه بخپل نه کا خو نه خیر ولا باندې ما دا پلار نه نیم تاسو کا پلار چې کور ته راشي مېم هغه خو چې روکشي ساتي لا پاتې پکم هغه څخه کرا کوری پسري ورشي خو ملکی ګورې زه د چا نه منم زه په خپله ملک یم زه د ملک له نظم بیا داسې چلې چې ته کور کې درنه وګر کینا دا غاسم ته بدی شي اسی بیبي ما ما ډېر ښه شي دا فوسه هم کنه خبر شنه شي ما نه جارو سره مو کوم یو کو سفر خبره یې کا څلو وګرځي مونږ نه خديوي زبد ما شو ما ته بچا نیغ نه شو کته د دې په شاته تا پنا مې نه کوله لکانو تا هم زدا یا خزم دا یا شابه او مې شابه شابه یا دې څنګه په ما راوخته ودي کته د واده د قلیلو خو خپل خیر واده کې خوري خوندونه وکړه ها بس خبر پیدا سبا بزو تنزي من سره نه څنګه او چې پلان مې شو بیا مته بیا نزي دا دا چې دی هغه نکه دې براشي کنه اوم نه نو مالک په پیدا ته ما خپل څه نه غواړم چې ما سره چې کوم ویلار چې ما دا رښتو چې هم بدی را باندې بدی را باندې دا بس لاړ چې کنه څنګه ګورم یې هم مور کنه کسي ختمي چې نور مې راشي پلان درشي ان زه خو چې مور مې راشي نورم خوګشي وته واسه کار چې ما ته ورشي دا جوړ زینه بیا خبر ما بچا خو ملک لاله نه دوست پتا بدی ښکاری بدی را باندې ښکاری هیڅ بدی را باندې ښکاری ملکی زه د چا نه منم خځه نه ولي د خدای ظالمي په کوټو حالا کې سي دا خو ته په کې سي ما دا نه سبا وځو چې پلان مې راشي بیا بزو کنه بس ده ها زه به تاسو نه خانه ته ورشم دا وایي فالش مالش کوم ځان مټ نه بس خولي زیاخ کولی زه بس یا بچي درکان نه لاټ دا غاخونم د لک سم کوم دا کې کاوه یو کس کې خپل نه ولګاري وي کوم دی ملال شیرو نو خېوه نه مې ته ګور مخه داسې ښکای لکه خربوزه کې چې سوري کړي بس پریدا بس پرې دا ځوان دې ما ځوان به خبره کې نه ما بچي ولې به د څه بچي پاسا دا ما کوته کې چې وو اجرا شونډه سبا بزو بخیر سبا ان شاء الله سيدا کې مو واجی دی خويا تک خپل کوري ته ځکه بس درې خبره کولې رااله لنګ ته پینا خبره ختمه دي خو دې ټوله نیمګړې کا چړانګه کېږي به زمو خاله روان یا شيګم پنځنن ګور ملک له خامخا ورشي چې دا خبره به سره سپینه کې وين ورزما خو چې دا پلان مې را برخ شي پته لګي چې بیا کوم په پلار دې سره غم نه کنداسم نه نرسته شو ردی غمونه به په خپل سره لمه السلام علیکم وعلیکم سلام دې فرازه دا کار کنه نو چې کله نه فسیره شوی د خو پاسې دی مانو ډیر رښتیا به شي ورزو ویم زو کنه زو چې غنی کدي راشي نو لار بشي هغه باندې راځي په هغه څه کوي پاکي ځای باندې بس ما واده وکړ په وخت باندې هغه باندې کوم څه کوي هغه ته ما واده کړو شاملوي مو نه دی راځي نه پلان مې دي لاس کور مشر دی راځي کور مشه راځي په شرط السلام علیکم وعلیکم السلام
بس نه ګاډي ګما څنګه ما ګاډي ګما بچي ګاډي دا سر کیږي کنه ما ته برداشت کولی شي زبو درې کوم ځای زبو درې کوم خیر ولې کنه ته پلار یو څه دې دی خاطر دا خفنه یا دا ولې لاس خواله ها ویم دا ذکر دې چې د ملک راځي څنګه درو واده خبره کوم کنه ما یو واده خبره کنه ما چې لیکره سره مرګ څه پته نه کنه اخري عمر ته ما دا واده خو ویني باقي نور څه ونی لیدل نه بچي نه خبره خدا څخه نه کنه خبره دا سي دا چې واده بدل نه ځان لکوم راشه ولې ځان له درې خرواره مجمنه پته واچو ګرځاوي ته شپ کا وې ما پوری به تا سره د خرو او تا به سور ګرځوم زما د خرو وخت نه دي د خرو وخت دی ما به تاسو په وګ ګرځوي یا پلار شرمې می سره په قوم کې توس د وادي ولې دا بوډاګان به واده نه کوي نو خو دې کار نه کوي کخبې می کار نه کوي نور بدن می کار کوي په قلار کې نه ولې واده په بوډاګان نه کوي سره بدکان لکه توس واده خامخا کې لازمي شرمې می واده کې شرم سي نو نه دی پکار پلار بس کا کنه بس کا یعنی کنه سړیا ما خورته د شرم نه وي د دې لاس موږ پس درې ګلې راغلي د لرګو په هغه ځای کې ناسي راځو خو په شپېلې وای شپېلې نه وم په قهر اخته شي چې کله ناستې دا اسې مې د خولې نه شپېلې وځي او نه تا چې دود نه کړي تا نو ما خو بس وهنه کې کړی دي اوس خو نه کوم کنه زه به سالور کوم سالور ها خبر بیا ټیک ده ملک له بازو چې ملک څه فیصله وکړه ما ته منظور مړه هغه ملک نه چې دا ملک هغه پلار نه ده سره زم هغه مالک هم نه کړی تیری دا قصه بیخي ختمه کړه دی بی خو بس هغه غان غل کی هغه شرف تا کوم شته دا ستا پلار دې کنه دا داسې راځي هغه مو ګورو خو یو لکه کدي خاطر نو مخکې شي دې کانه کې وته هغه کومنو بکلاره کینا ولې دا شریان ګوریان چې ودونه کوي ودونه کوي په لیړو کې ګرځي واده کوي زه خو لا ټیکي ما هغه څه ټیکي خو شرم خشري عمر خو دې خولې نه ما خدای ظالم پلار مې پریدا وې ما دا واده ګورې تعلم کینسل کوم زه بل اول واده کوم بیا به وروسته خزا بازار هغه دې به کار خدای پاک وي زم سره کوي نو شدي ملک سره سویا مله چې دارا روانه خوشالي دې وي د دې واده پټه ته نستا په واده کې څه کار دی واده نه درې او را مخکې شي وي یا د خدای به انصاف نو ستا څه کار دی چې ملک سره دي اوس وجود ته خلک یا جزا جزا دغه فترم کنه غیرت د کینشته سپیکې مې نشته نو سپیکې به چې څنګه تاسو په ګلاسي راځي سپک دی ما د پلار کې غیرت نشه هذا مالك شاب ده يا رفقة يا رخو ولکه يا سوق بلنا السلام علیکم دا مې خو پلار دې مکه مشرانو ته ځای مې پرېږده مخکې کا پرېږدي ته مخکې شه او ټول کېږي یورا څنګه تو بدل تنه کې خو چکر راځي خو دې د سرونو اخلاص کا او هغه څخه چې خولي کې نیولې خره دا مردار دی راوسته په ایمان چې پر کونټه مې دل په من ما مور دا کې سپکه خبره وکړه برابر استه مردار دا ځکه خو ستام څخه دا بار روتري کنه کینا بچالو چپ چپ ملکه وای سوي وین دا غي تم نه خو خپکیګه مو خو موږ له فیصله وکړه دا موږ پاګه ځړې چې نو څنګه وینو تاسو پاګه باندې پښتنه کیولې سوي خبر ملک څه کار کنه چې د زوی کوم واده خالي خبره فیصله وکړه پدې کې مې پلان راغی چې واده به نه ما نه واده کې تو سوې سوک نو واده مال پکار نه ګناه ده مشرقه پکېګه مکه نو تا خو دا واده په ځای زیات زور دی خېټې له ورکړې مړو شرمېګه دا واده ستاره عمر دی دا خو د الکټ پکار دی هیڅ خېټې د سم نه دي دا ټاکیم نه د پیزار دي نه د خوراک نه د مزدوري دي هم دا غټ خېټې مخکې رواني دا ما اچ نه دا غټه کړې په خوراک مې غټه کړې تاسو خوراک کولی شئ دا شپې درې سپې مې ما ته ډېر چنګ پاک کوه هغې باندې باډه ته چنګړیانو خو شو ګور ملک زما را دیره پر کړو ما خو بغټ غټ پیسې نور پر دا سوچ کړو ما خو تانیر کې سبب دینه مال راشي په کښه کې سونه مالګه مساله واچو ما خبر دا کوم واده به مال پکار دی ګور زواره وا او واده کور چې مالو خبره دا خبره یې ملک صاحب چې مو لا فیصله وکړه خزانو به داسې کار دی کنه بیا وره په کولو غوګونو ټولو
زه به شرط اقدم شرط پیدا کو شرط مو ګټو ها ټیک شو ستا د پلار د واده چې څونه خرچه را پما جمله ها په کوم کور کې چې اوسېږي کور ما ته غون ترې بالکل وته دا شام لا فاتو دا خو تعالی شرط بیلې زکه تعالی واده نه دی دا را دي لپاره کوم څه آینده لپاره ما پسې لاس پر کور به ما کور به ما ملک صاحب یو کار کوم نه ته لږ صبر وکړه ته ما بار اثر له وجود کا ته دغه پر اسپیمو ګټول ماته ده نه نه پرې دا اوري نه 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 دا اخیرا پکې دا کم طرف پیروسته دا خبره پرې شرط ته منظور دي ما ته حاضر یاره بس منظور دي خلک د خځې د پاره هر څه کوي وې متابعدار یم دا شلو به ته شرداري خو غوونه کې تابعدار دا یم ملک صاحب مخکې به دا قراقور درنو خلکو په سره او چې څونه سپک دت دي چې ته قوالی والا چې ته اوتې بوتې ناویې په سره دې زنانه دا خبره بالکل ټیک مالک صاحب کې مالک ما کته خزه مې کنه ته به د سلو ځات نه راځي خو خاون دې دو نه 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 دې کری مشر مو زماره خور په زیره ها سوچ خبره نن سبا دا غلط روتی دي خور وته او بیا نوري قصي غجب دا خدا دا خو وای اورګه نو اوس دا سپیمو ته نه سم غوري دا خو خبره کنه وی چې خولي مخته پکتو کې ګنا نشته اے رحمانه ها رحمان بابا بیا دا نظر جدا د رحمان هغه جدا دی پکتو کې ګنا شته د رحمان او ستان نظر جدا دی دا زماره خور په زیره خیر دی دا حق د اختور د خويندې فزای وسپی دا اوس خبره دا شرط وایا مالک کونسلیاما دا ام په شان بوګله غونډه مخته یاره مالک صاحب ته ولومبي خلاص بچ ولومبي به ونه تخې چې ونه ته اوخته یو شرط لري وګټاو دویم شرط داري دغه ته ما ګټه یا کوړې پرته دا بوچته داري وچته په یو سا باندې ټیک شو دویم شرط مو ګټاو دریم د لختینه دانګي چې دی او دانګل ستا ټول د واده خرچه پما هغه دې بیره دې کې دی اوم بیره خبره ختمه ما تابعدار اې دا کوټه والا دا حلکم اوسه کوټه دا شرط دی بیلی خطه سره. دی خو چې کټ کې کې نخپې ځان پسې نشي جوړېدو اونې ته به یاره چې ښځې اوسه دې ځوانان ځان پسې راکاږي اوسه دې ځوانان ځان پسې راکاږي دا ځوانان نه راکاږي دا راکاږي وسې دا یاره بس سره وینم راځه مالک صاحب کنه راځه همنا دا او شابه شابه بیا ته څه کوي اوس پرې پته ولګي ښا یا کې وګورې د ما دا واده وشي یا مالک صاحب بس ودې ګټه کوشا ملک صاحب ختم د خیره راځه یو ګورې د واده د کوم دوه دا واده په شان جوړي واده چې کوم سړی کوي نو هغه غر تم خي اور تم وردان اوسنی علاقان نه بوډاګان راځه اوس په دې راکوزۍ څوک یا انا پاګې مې کوم انا ویني څنګه ګوتم نه خدای دار کا بدا پرې راځه راځه کم خواځو بیا دا کوړه باشه دا مو چته راځه خامخ دا لرګي بوچته خخه بس پیښه دا خو دا وسکانه ډیر دروند شو دا کنسیشن ز تاسو سره کوم په دې ځان سره په شرکو چته او په دین وسیدي استاد مالک صاحب ما دوه ودونه کړی او ودونه دوی کوي دی مو چته خزه ټیک شو زه راځم وسیا یعنی دا به خیر یا الله خیر دا چا